سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، فکر وکړئ چې تاسو د سمندر په منځ کې په یوه ډېره ښکلې او لویې کښتۍ کې یاست. شاوخوا دې هر لور ته یوازې شنې اوبه دي او هر څه په سمه توګه سره روان دي، خو ناڅاپه یوه شپه هوا بدلیږي، د کمپاس ستنې ګډې وډې کېږي او د راډیو اړیکه پرې کېږي. کله چې ته د مرستې پیغام استوې، د ساحلي ساتونکو لخوا څخه هیڅ ځواب نه راځي، بلکې د زرګونو خلکو د چیغو او ژړا ویرونکي اوازونه اوریدل کېږي. د نن ورځې کیسه عادي نه ده، دا د ژوند او مرګ ترمنځ د مبارزې یوه رښتینې او ویرونکې کیسه ده. دا کیسه چې کله ساینسپوهانو واورېدل، د هغوی بدنونه هم خوله سوه. یوه کښتۍ چې په سمندر کې ورکه سوه، خو کله چې نه میاشتې وروسته بیرته راښکاره سوه، نو د ساینس او وخت ټول تعریفونه یې بدل کړل. کیسې ته غوږ شئ، ځکه چې نننۍ کیسه به تاسو حتما حیران کړي. 1994 کال و، د امریکا تر ټولو لوی او مشهور سمندري شرکت اتلانټیک سټار کارپوریشن پریکړه وکړه چې خپله تر ټولو پرمختللې لوکس او لویه مسافر وړونکې کښتۍ سمندر ته راوباسي. د دې سمندري کښتۍ نوم AMS اوشینیک لوري وه. دا کښتۍ د هغه وخت د انجینري یوه عجوبه بلل کېدله چې له ټایټانیک څخه هم خوندي او محفوظه ګڼل کېدله. د نومبر 13 نیټه وه، سهار وختي و او د جمعې ورځ وه چې په لویدیځو هیوادونو کې په ځانګړي ډول د سمندري کسانو لپاره بدمرغه ورځ ګڼل کېږي. خو د ساینس او ټکنالوژي په نشه کې شرکت دغو زړو باورونو ته هیڅ پام ونه کوي. دا کښتۍ د خپل لومړي او تر ټولو مهم سفر لپاره له نیویارک بندر څخه د انګلستان پر لور باندې روانېدله. ټول 400 کسان پکښې کې سپاره وه چې 150 یې تجربه لرونکي کارکوونکي وه او 250 یې شتمن مسافر وه چې د خپل ژوند تر ټولو ښه سفر څخه خوند اخیستل یې غوښتل. د دې کښتۍ مشري کپتان آرتر بلیک ته سپارل سوې وه. کپتان بلیک عادي سړی نه و، هغه 15 کاله د سمندر تجربه درلودله، خو تر تجربې زیات هغه له غرور څخه ډک و. د سفر څخه مخکې کله چې رسنیو ورسره خبرې وکړې، هغه په مسکا سره وویل، په نړۍ کې هیڅ توپان که خدای هم راولېږي زموږ لپاره، زما کښتۍ نسي ډوبولی. له هغه سره لومړی مرستیال ډیوډ کارټر او مشر انجینر توماس و. کښتۍ د خلکو د چکچکو او د بندر د شور سره سمندر ته روانه سوه. لومړی 3 ورځې هر څه سم وه، د سمندر اوبه لکه هنداره ارامې وې. کښتۍ د 24 کیلومتره د ساعت په رفتار کې روانه وه. هره شپه په ډاینینګ هال کې لویې میلې کېدلې، خلکو به شراب څښل او له ژوند څخه به یې خوند اخیستی. خو دوی ته هیڅ خبر نه و چې د دې ارامو او ژورو شنو اوبو لاندې یو ډېر خطرناک شی د دې انتظار کوي. د سفر 4مه ورځ پیل سوې وه. وخت د شپې پاو بلا 2 بجې وې. په سمندر کې شپه عموما یو عجیب سکون لري، خو د نن شپې چوپتیا لا ډېره ژوره او ویرونکې وه. لومړی مرستیال ډیوډ کارټر د شپې په پیره کې د کنټرول په خونه کې و. هغه د قهوې ګیلاس په لاس کې و. د رادار سکرین ته یې کتله چې ناڅاپه یې ګیلاس له لاس څخه ولوېدی او پر ځمکه باندې مات سو. پر تندي یې یخې خولې راښکاره سوې. هغه څه چې په رادار کې ښکاره کېدله، د هر انسان عقل به یې فلج کړی وای. رادار ښودله چې د کښتۍ لاندې ډېر نږدې په ژورو اوبو کې یو ډېر لوی شی موجود لري. دا نه سمندري نهنګ و او نه سبمرین، بلکې له کښتۍ څخه څو چنده لوی شی و. د ډیوډ زړه په تیزۍ سره دربېدل شروع کړله. هغه له رادار څخه سترګې واړولې او د برج له لوی ښیښې څخه یې لاندې سمندر ته وکتله. خو د باندې یوازې تیاره وه، نه په اسمان کې سپوږمۍ وه نه ستوري. د سمندر اوبه لکه تور لوګی داسې ښکاره کېدی، بل هیڅ شی هم نه ښکاره کېدی. ډیوډ سمدستي خپل ملګري ته خبر ورکړي او انټرکام یې پورته کړي تر څو کپتان بلیک راویښ کړي. خو ناڅاپه د کښتۍ دننه تودوخه په ډېر تیز ډول سره کښته کېدله. حال دا چې لږ مخکې هر څه په بشپړ ډول سره آرام وه، هلته یو عجیب ډول سابندي موجوده وه. انسانانو داسې احساس کوي لکه یو نالیدلی ځواک چې پر هغوی باندې دوامداره نظر ساتي. هغه شی چې په اوبو کې لامبو وهله اوس یې لوري بدل کړی و او د کښتۍ سره موازن روان و. ډیوډ پوه سو چې یو بد کار کېدونکی دی، خو که یې غوښتل هم هیڅ یې نسوی کولی. دا هغه شیبه وه چې د کښتۍ د 400 کسانو ژوند به داسې لارې ته داخل سي چې بیرته راتګ به یې ناممکنه وي. داسې ځای ته به دوی ولاړ سي چې د هغه ځای پیدا کېدل به په هیڅ نقشه کې ناممکنه وي. د شپې پر 3 بجو داسې څه پېښ سول چې د هر چا روح یې ولړزوي. د کنټرول پینل، نیویګیشن سیسټمونه او کمپاسونه ناڅاپه خراب سول. ستنې یې په ډېر تیز سرعت سره سراسر خېدلې.
لکه د ځمکې مقناطیسي میدان چې له کاره لوېدلی وي. په یوه شیبه کې جی پی ایس بند سو او کله چې بیرته چالانده سو نقشه پکښې کې نه وه بلکې یو عجیب سور کوډ او نو سیګنل په لویو تورو سره لیکل سوی و. لکه څنګه چې په ساعت کې په اوباله 3 بجې سوې د کښتۍ ټول تماسونه له دبای نړۍ سره پرې سول. اوس کښتۍ د سمندر په منځ کې یوازې پاته وه. کپتان بلیک کنټرول خونې ته ورمنډه کړله. د هغه غرور اوس د مخ په زړوالي سره بدل سوی و. بې له ځنډه یې د راډیو اپریټر ته امر وکړي چې ژر تر ژره د مرستې پیغام خپور کړه. اپریټر په رپېدلو لاسونو د مرستې پیغام واستوي او له دبای نړۍ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. خو هغه غږ چې بیرته راغلی د ټولو عقلونه یې ګډوډ کړل. دا د کوم ساحلي ساتونکي یا بحري افسر غږ نه و. له راډیو څخه د ډېرو خلکو د ژړا او دردناکه چغو غږونه راتلله. داسې ښکاره کېدله لکه دا غږونه چې د سمندر له تل څخه راځي. کپتان بلیک سمدستي امر وکړي چې انجنونه باید شاته تګ وکړي. خو ډېر ناوخته سوی و. کښتۍ په یو نامعلومه او ډېر قوي مقناطیسي میدان کې بنده پاته سوې وه چې کښتۍ یې له خپل اصلي مسیر څخه اړولې وه. هغه نور په هغه برخه کې نه وه چې باید هملته موجود وای بلکې د برمودا مثلث داسې لعنتي سیمې ته کش کېدله چې تر دې ځایه تللی هیڅ انسان بیرته ژوندی نه دی راګرځېدلی. وروسته د سمندر له سطحې څخه یو ډېر غلیظ ځلېدونکې شین رنګه دوړه پورته سوله او ټوله کښتۍ یې ونیوله. دا دوړه دومره غلیظه وه چې انسانانو یو بل له 3 فوټ څخه لیرې نه سوی لیدلی. په مسافرو کې ګډوډۍ خپور سو. د شپې په هغه ویرونکې تیاره کې ځینې خلکو له کړکیو څخه ولیدل چې د کښتۍ لاندې د تور سمندر په ژورو کې یو لویه شنه آبي رڼا ورو ورو حرکت کوي. ناڅاپه د لاندې منزل څخه د درنې اوسپنې غږ راغلی. په دهلیزونو کې خلکو منډې وهلې او له هغوی سره داسې عجیبه سیوري روان وه چې مخونه یې نه وه. ویرې، سابندي او د راډیو عجیبه شور خلک دومره لیوني کړل چې یو بل یې نه سره پیژندل. یوازې په 3 ورځو کې له 15 څخه تر 100 کسانو پورې خلکو خپل عقل له لاسه ورکړي. ملګرو، کیسه اوس داسې پړاو ته رسیږي چې بیرته راګرځېدل پکښې کې ناممکنه دي. که تاسو تر اوسه پورې دې کیسې حیران کړي یاست نو ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په یوټیوب کې ورور هغه ولیکئ او هلته نور ښایستې ویډیوګانې هم راسره وګورئ. راځو بیرته هغه لعنتي کښتۍ ته. په کښتۍ کې ویره لا زیاته سوه. کله چې د لومړي ورکېدو خبر خپور سو 3 انجینر مارکوس د تیلو د پمپ د کتلو لپاره تللی و. بیرته رانغلی. خلکو په هغه پسې هر ځای ولټوي. 3 ورځې وروسته د انجین په خونه کې د خلکو یو دروند فلزي بکس ته پام سو. دا بکس له دننه څخه بند و. کله چې هغه بکس مات سو د هغه منظرې په لیدلو سره 2 کسانو هملته خواره وګرځوله. هلته د مارکس بدن نه و. یوازې په وینو لړلي کالي او بوټان یې پراته وه. د هغه ټول بدن هډوکي او غوښې چیرې ولاړې. د خوړو لوی ګودام کې ټول خوراکي توکي په 100 ساعتونو کې خراب سول. پکښې کې غټ حشرات پیدا سول او ټوله کښتۍ بدبویي ونیوله. خو حیرانونکې خبره دا وه چې خامه غوښه بالکل تازه وه. حتی له هغه څخه اوس هم وینه څڅېدله. لوږې او ویرې خلکو ته عجیب وهمونه پیدا کړل. د ژوندي پاتې کېدو لپاره انسانانو ترمنځ د حیوانانو په څېر وژونکې لوبه پیل سوه. ناڅاپه کښتۍ د لاندې خوا څخه په ډېر زور سره ووهل سوله. دا ډبره نه وه. داسې احساس کېدی لکه یو لوی او طاقتور لاس چې کښتۍ له لاندې څخه نیولې وي. کښتۍ 10 درجې یوې خواته کږه سول. هر څه له دیوالونو سره ولګېدله. په لاندې منزل کې یو لوی سوری پیدا سو او د سمندر تورې او یخې اوبه دننه راغلې. خلکو چیغې وهلې. هغوی ډوبېدله او ساه یې بندېدله. بدنونه یې له یخ له امله شنه کېدله. چیف انجینر وان پمپونه چالان کړل خو لږ وروسته پمپونه وچاودېدله او د مالګینو اوبو پر ځای باندې له وینو څخه تکې سرې اوبه له ماشینونو څخه راووتلې. ټوله د انجن خونه په وینو سره تکه سره سوه. انسانان ناامیده سوه. اوبه زیاتېدلې او د ډوبېدونکو خلکو غږونه هر ځای اورېدل کېدله. هر چا یوازې دعا کوله چې نن شپه ژوندي پاته سي. خو په دې لعنتي کښتۍ کې هیڅ چا د هغوی غږ نه اورېدی. د کپتان ارتر بلیک ټول غرور له اوښکو سره بهېدی. هغه په زنګنو ناست و او رپېدی. کله چې پوه سو چې کښتۍ به په 100 ساعتونو کې ډوبه سي نو د زړه له درده یې الارام ووهي او وروستی امر یې وکړي کښتۍ پرېږدي. خو تر هغه وخته ډېر ناوخته سوی و. د انسان دننه حیوان راویښ سوی و. د مسافرو د ژغورلو پر ځای هغه د خپل ژوند د ژغورلو لپاره بغاوت وکړي. افیسر ډیوډ کارټر چې اوس یې په سترګو کې یوازې د بقا لیونتوب پاته و خپله ډکه توپنچه یې راویستله او مستقیم یې د کپتان بلیک پر سر باندې ونیوله. هغه د ژوند ژغورونکو کښتیو یعنې لایف بوټس اصلي کلي له کپتان څخه واخیستله. په پورته منزل کې
چیرې چې د ژغورنې کښتۍ ولاړې وې هلته د مرګ یو وحشتناکه نڅا روانه وه 400 کسان او یوازې یو څو کوچنۍ کښتۍ وې هر چا غوښتل چې لومړۍ کښتۍ ته ځان ورسوي د همدې ټېل وهلو او ګډوډۍ له امله د ډېرې کښتیو رسۍ پرې سوې او مستقیم د سمندر وتیزو څپو ته ورولوېدلې خلکو یو بل تر پښو لاندې کوله وینه په لوړ منزل کې بهېدله او خلک پر هغه باندې ښویېدله په هر صورت یوازې 2 کښتۍ په خوندي ډول سره اوبو ته ښکته سولې شاوخوا 80 کسان په کښتۍ کې کښېناستله هغوی د ژوند سوال کوي ډیوډ کارټر رسۍ پرې کړه او دا 80 کسان وژغورل سوله خو لا هم 340 کسان چې ښځې او ماشومان په کښتۍ کې وه په کښتۍ کې بند پاته سول د هغوی چیغې ورو ورو د سمندر په تل کې ورکې سوي وې کپتان بلک چې کښتۍ روانې ولیدلې بیرته خپلې کوټې ته ولاړې خپل لاک بک یې خلاص کړ او د خپل ژوند وروستۍ کرښه یې په لړزېدلو لاسونو سره ولیکلې او ویې ویل خدایه موږ ټول وبخښه زما تېروتنې ټول خلک ووژله وخت دلته بشپړ ولاړ دی موږ د دوزخ دروازې ته ولاړ یو او زه د هغوی غږونه اورم هغوی را روان دي چې موږ یوسي هغه دا ولیدل او سترګې یې پټې کړلې خو د کیسې اصلي ویره د هغو 80 کسانو سره تړلې وه چې په کوچنیو کښتۍ کې وتښتېدله هغوی ټوله شپه د یخو څپو سره وجنګېدله کله چې سهار سو شنه دوړه لږ کمه سوه او د لمر لومړۍ وړانګه راوختله هغه څه چې دوی ولیدل د دوی زړونه یې ولړزوله هغوی هیڅ ځای نه وتللې د ټولې شپې له سفر وروسته د همغې لویې کښتۍ شاوخوا راتاوېدله هغوی په یوه نه ختمېدونکې کړۍ کې بند پاته سوي وه سبا چې لمر راوختی سمندر په بشپړ ډول سره تش و نه شنه دوړه وه نه توپان و هیڅ هم نه وه په امریکا کې ګډوډۍ خپور سو د امریکا سمندري ځواک او ساحلي ساتونکي 3 میاشتې پرله پسې پلټنې وکړې خو هیڅ یې پیدا نه کړل یوازې د سمندر شنې اوبه وې نه مړی و او نه هم د کښتۍ یو نښه او نښان یوازې یو نیم سوځېدلی ژوند ژغورونکی جانکټ یې پیدا کړي چې پر هغه باندې اوشانیک ګلوري لیکل سوي وه نړۍ ومنله چې کښتۍ د خپلو 400 مسافرو سره د تل لپاره د سمندر په اوبو کې ډوبه سوې ده خو اصلي حیرانونکې برخه دلته پیلېږي له پیښې څخه نه میاشتې وروسته د 1995 کال په یوه تیاره شپه کې یو قوي سیګنال د سمندر څخه راغلی د ژغورنې ټیم چې هلته ورورسېدی د هغوی پر وړاندې همغه کښتۍ ولاړه وه خو څنګه د کښتۍ حالت داسې و لکه 100 کاله چې د سمندر په تل کې پرته وي ټیم د وسلو او څراغونو سره دننه ولاړی دننه صحنه حیرانونکې وه د خوړو میزونه لا هم همغسې پراته وه خو پر ځمکه باندې د مړو بد بوی خپور و د خلکو سامانونه همغسې پراته وه لکه صرف انسانان چې ترې وتلي وي او ناڅاپه ورک سوي وي لاندې منزل ته چې دوی ولاړل د انسانانو زړې کوپړې یې پیدا کړې په 400 کسانو کې د 250 کسانو هیڅ نښه او نښان پیدا نه سو خو بیا یې د یخي له خونې څخه د اوسپنې د ټکولو غږونه واورېدل کله چې دوی دروازه ماته کړه دننه 150 کسان ژوندي پیدا سول خو هغوی د انسانانو په شان نه وه بدنونه یې وچ سوي وه هډوکي یې نري سوي وه او ټول په لیونیانو سره بدل سوي وه هغوی یو په بل پسې نښتي وه او له یخ څخه لړزېدله په هغوی کې یو ډیوډ کارټر هم و کله چې ژغورونکو ورته وویل چې تاسو نور خوندي یاست تاسو نه میاشتې وروسته ژوندي پاته سوي یاست کله چې هغوی دا واورېدل نو چیغه یې کړه نه میاشتې دا څه وایاست موږ خو یوازې 3 هفتې مخکې دلته راغلي وو ډاکټرانو هم دا تایید کړه چې د هغې په بدنونو کې د 9 میاشتو هیڅ اغیزه نشته بلکې دوی د 3 هفتو څخه وږي پاته سوي دي حکومت دا پیښه پټه کړه پر هغه ځای باندې د شیطان د سترګې نوم کېښودل سو خو تر ټولو لویه حیرانتیا دا وه 15 کاله وروسته په 2000 کال کې یو بوډا سړی پیدا سو چې د هغه د ګوتو نښانونه د کپتان آرتر بلک وې خو هغه په کښتۍ کې نه و او نه په هغه 1.5 انسانانو کې و چې دوی پیدا کړي وه او دا راز د 25 کلونو لپاره پټ پاته سوی و خو په دې وروستیو کې د کارټر لمسۍ هغه لاک بک یعنی کتاب په یوه زاړه صندوق کې پیدا کړی و چې د خپل نیکه د زړې ورځپاڼې او د کپتان بلک په وینو سره لیکل سوی و د همدې شواهدو پر بنسټ نن ورځ یو کتاب هم شته چې د 315 پاراډوکس په نوم یادیږي تر نن ورځې پورې ساینس دې ته هیڅ ځواب نه دی پیدا کړی چې که هغه خلک نه میاشتې وروسته راغلي وه خو د دوی لپاره یوازې 3 هفتې تېرې سوي وې نو پاته 8 میاشتې او 1 هفته دا بیړۍ په کوم معبود یا په کوم ځای کې بند پاته وه او دا ځای چیرته دی آیا رښتیا هم زموږ تر سمندر لاندې کومه بله نړۍ شته چې د انسانانو له وخت سره لوبې کوي آیا واقعا د وخت سفر
یا د بلې دنیا پټه دروازه د سمندر په تیارو کې شتون لري؟ که دا د طبیعت داسې ویرونکی حقیقت وي چې موږ انسانان به هیڅ کله هغه درک نه کړو، خپل نظرونه مو حتما په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که دا کیسه مو خوښه شوې وي او تاسو یې فکر ته مجبوره کړي یاست، نو همدا اوس ویډیو لایک او شیر کړئ او کوم تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما یې سبسکرایب کړئ تر څو زه تاسو ته داسې عجیبه او ویرونکې کیسې نورې هم راوړم. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.